اصل کې اشنایانو راغلي بونیر ته ښه او د سیاست به یوه د ټولو نه جالب اړخ او قضیه دا ووایم چې په خېټه کې به چیو دپاره د اوبو دپاره ښه بمبار ځای ساتي یعنې که څوک هم غواړي سیاستمدار شي نو په یو ټایم په یو ورځ باندې باید یو 20 پیلو چای او همداسې شربت ځای په خېټه کې وساتي. تاسو به وایئ چې ولې؟ ځکه چې د ټول کال مړي ټول کال کې چې په هر وخت کې مړی شوی خو چې ته په هغه علاقه باندې تېرېږي نو ته باید حتما دعا کې او چې دعا ته ورځې نو چې اوبه به کې دا اوس موږ په بونیر کې ګرځو زه چې چا سره یم سردار حسین بابک صاحب سره د نن د څلورمې دعا ته ورغی 2001 چې د لاړم او باقي قلار ناست ما دونه اوبه به څوک څکي خو دا ولتیا پیدا کول غواړي یو دونه چې اوبه وڅکلو که څوک اراده لري چې سیاستمدار شي. او بله خبره پکې دا هم ده چې دا دعاګانې خادیانې دا کار څومره زړي په سیاست کې دا نه زړېږي. کال مخکې هم څوک مړ شوی او کال بعد پرې راپېښ شو نو بس سر به ورښکاره کې او همدارنګې ودونه هم راونیسئ ګرځېدل هم همداسې راونیسئ چې ستا ټکانه به دې معلومه نه وي بس چې هر ځای ته لاړ شي بس د هغې ځي صدر یا څوک درنه مخکې شي باقي او بس د هغه په تروګه دی چې چېرته بوتې به دلته پلانکې مړ دی دلته بستانکې مړ دی دلته چې دی دعا ده دلته چې دی واده دی نو دی به د هغه په واک کې ګرځو دا دعاګانې به کې تر هغې چې ورته دې ویلي نه چې په ما ناوخته شو یا بس دی نو باقي تنګ شوم دعاګانو یا ستړی شوم نو چې ته ورته نه ونه وایې نو هماغسې به دې ګرځئ. دا دې یو تجربه وي د سیاست اراده لرونکو دپاره چې دا هم یو پری سټپ کېدی شي چې مخکې د مخکې نه پوه شي په دې باندې. تاسو په خیال یو سیاسي جلسې جوړښت څه وي؟ سیاسي جلسه داسې یو کس یو سیاسي شخصیت هغې ته وینا وکړي او د سیمې یو تن د هماغې سیاسي ډلې پورې مربوط خلک راغونډ کړي هغې ته ناست دي خبرې ته غوږ دي چکچکې وهي جواب ورکوي دا او نه نو بس دا یو سیاسي جلسه وي. اکثره شمولیتونه یې د یو پوسټر پکار دی د بیکګراونډ دپاره چې باید ویلګئ ځینې وخت پکې ماحولونه داسې ښکلي ځینې وخت چې دی بورینګ ځایونه